کاک یا کاکړ نیکه د ټولو کاکړانو پلار ګڼل کیږي او د پښتنو یو نومیالی نیکه تیر سوی دی. خو بیا هم ډیر پښتانه د کاک نیکه په هیڅ حال خبر نه دي. ارواښاد سلطان محمد پانی په خپل کتاب وټه کې د کاک نیکه په هکله یو مضمون راوړی دی. ارواښاد پانی د تواریخ خورشید جهان له رویه لیکي چې پښتانه شجره لیکونکي کاک نیکه د دانی زوی او د غرغښت لمسی ګڼي او بیا لیکي چې په پټه خزانه کې راغلی دی چې د کور په ژوب کې و، خو دا نه ده معلومه چې د ژوب په کوم ځای کې دی اوسېدی. یوازې دومره یې لیکلي دي چې د کاکړ نیکه زوی شیخ تیمن له غوره څخه راغی او د کاکړ نیکه لیدنه یې وکړه. سلطان محمد پانی د پټې خزانې د یوې حاشیې چې د دغه کتاب فاضل عبدالحی حبیبي لیکلې ده له رویه وایي چې کاک نیکه د غوریانو په دوره کې تیر سوی دی او د غوریانو دوره د 10مې پیړۍ عیسوي وخت ښودل سوی دی. یعنې دغه دوره د نن څخه پوره 1000 کال پخوا تیره سوې ده. وایي چې کوم وخت کاک نیکه مړ سو نو د هغه جسد خلکو په تابوت کې واچوه او په یوه غري کې یې ښخ کړ. کوم وخت چې د هرات پاچا سلطان غیاث الدین محمد سام غوري د هرات د جامع مسجد بنیاد کښېښود او هغه مسجد نه درېدی، نو هغه وخت د هرات د ولیانو څخه یو چا دته دا سلا ورکړه چې د کاک نیکه تابوت له غره څخه راوکاږي او د مسجد له دروازې سره یې ښخ کړي. سلطان غیاث الدین د کاکړ نیکه تابوت له غره راوکیښ او د مسجد له دروازې سره یې ښخ کړ چې د هغه له برکته مسجد ودرېدی او تیار سو. دغه معلومات سلطان محمد پانی د شیر محمد ګنډاپور د کتاب تاریخ خورشید جهان سره اخیستی دي. د کاک نیکه قبر تر اوسه پورې د هرات د جامع مسجد د دروازې سم لاسته موجود دی او خلک په مسجد د ننوتو او وتو په وخت کې پرې دعا او فاتحه وایي. د پټې خزانې په حواله سره سلطان محمد پانی لیکي چې تر کلونو کلونو پورې کاکړان او نور خلک له ژوب څخه هرات ته له د کاک نیکه د زیارت دپاره تلل او فاتحه یې ورباندې کوله. او دا هم په پټه خزانه کتاب کې راغلی دی چې د غرغښت نومي کتاب لیکونکی دوست محمد کاکړ هم له ژوبه د کاک نیکه زیارت دپاره په کال 1912 عیسوي میلادي کې هرات ته تللی و. یعنې دغه دوره تر 1000 کاله هم اوښتې ده. او همدغه رنګه پښتون مورخ شیر محمد ګنډاپور هم د کاک نیکه زیارت په هرات کې په څو وار کړی دی او د کاک نیکه پوره حال لیکلی دی.